السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او د اوړي رخصتیانو نه به خوند اخلئ. موږ هم الحمدلله ستاسو په دعاګانو ټول روغ او جوړ یو. راځئ چې د چکر بلاګ ته ادامه ورکو او د سنتوریني د 4 ورځې بلاګ به سره وګورو. سنتوریني کې په دې ورځ یو ځل بیا هم موږ وخته له کوره ونه وتلو، ځکه چې هوا ګرمه وه. نو عموما همدې غرمې نه بعد وتل خوند هم کوي او هر څه دلته تر ناوخته پورې خلاص هم وي. نو کله چې ووتو نو اول مو پیزا راغوښتل او نوشجان مو وکړ، ورپسې نو لږ د هوټل سره نږدې دا ځای مو اکسپلور کړ. په دا ورځ موږ پلان کړی و چې ایا ته لاړ شو او د لمر غورځېدل وګورو. ولې دومره وخته نو هلته ضرور نه وتلل، ځکه چې لمر غورځېدلو ته لا ډېر وخت پاتې و. نو همدلته لږ دې خوا وګرځېدو. بیا نو ماشومانو غوښتنه وکړه چې ببل ټي او آیس کریم ورته واخلو. هغوی ته مو د هغوی په فرمایش هماغه واخیستل او ځان ته مو وافلز راوغوښتل چې وافلز یې هم ډېر خوندور و. ولې ما اصلا غوښتلو چې سافت آیس کریم ټرای کړم، ولې ډېر وګرځېدم، په دا ورځ مې پیدا نه کړ. بیا نو لاړو ایا خواته چې فیران نه ایا خواته هر نیم ساعت بعد یو بس ځي. لکه څنګه چې ګورئ بیا نو موږ بس کې کېناستلو او لاړو ایا خواته. ایا باره کې ویل کېږي چې هغه ځای کې د لمر کېناستل چې د ډېره یوه خوندوره صحنه لري. او د دې دپاره چې موږ د چکر نه د سیاحت په معنا خوند واخلو، نو موږ هم هڅه کولو چې د عامه ترانسپورت نه کار واخلو. نو په همدې موخه موږ بس کې لاړو. تاسو لیدلی شئ چې دغه خواته بحر دی، اوبه دي. البته د دې جزیرې په هره ډډه کې اوبه وي، ولې هره ډډه بیا ځان ته خپل خوند لري. نو په دې ورځ موږ ایا په سمت روان وو. دا د نورو سیمو لکه فیرا، کمري او پریسا بیچ غونډې دا هم په زړه پورې او مشهوره ځای دی. دا چې دا واقعا څنګه ځای دی تاسې موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او موږ سره سم د دې جزیرې هر اړخ نه خوند واخلئ او را سره چکر ووهئ. تاسو لیدلی شئ چې ډېرې لوړې ژورې هم لري دا جزیره. کله کله ډېرې لوړو نقطو ته لارې وخیږي او ډېر په زړه پورې نظاره هم لري. دلته تاسو لیدلی شئ چې څومره لوړې نقطې ته راوختو او لاندې ټول اوبه دي. تاسې به فکر کوئ چې د اسمان دی، خو دا اوبه دي او دا تقریبا د دې غر لوړه نقطه ده. او بله په زړه پورې خبره دا دی چې په سړکونه ډېر ګولیانې لري. خو بده خبره یې بیا دا ده چې ډېر تنګ دي سړکونه. کله کله چې دواړو طرفونو نه موټر راځي نو په ډېر تکلیف وي. همدې سړکونو ته په کتو موږ هم دا غوره وبولله چې دولتي ترانسپورت نه ګټه پورته کړو، تر څو د سفر نه صحیح په ارامه وکولی شو خوند واخلو. او بل دا چې د دې قوانینو سره بلد نه یو او سړکونه یې هم ډېر بې خونده دي. نو د خطر اخیستو پر ځای موږ غوره وبولله چې عامه ترانسپورت نه ګټه پورته کړو. او دا بسونه ډېر په اسانۍ سره یو ځای نه بل ځای ته رسوي او دا ټول مشهوره ځایونو ته ځي هم. د دې سړکونه رښتیا هم ډېر خطرناک دي، ځکه چې د ډډ ورته یې هغه ساتونکي دیوالونه هم نه لري. ولې ډېر په لوړه نقطه باندې دا سړکونه جوړ شوي هم دي. په دې جزیره کې یو شی چې زما ډېر خوښ شو هغه دا دی چې د وطن مینه پرې ماتېږي. د وطن غونډې لوړې ژورې لري. البته موږ خو بهر نه لرو، خو بیا هم د غرونو دا لارې زموږ افغانستان ته ورته دي، لکه د ماهیپر او سالنګ لاره. یو څه ناڅه دغو لویو لارو ته ورته ده. دلته هم تاسو لیدلی شئ چې څومره زړه راښکونکې منظره لري. تقریبا 15 نه تر 20 دقیقې د بس مزل نه بعد دغه ځای ته ورسېدو. لکه څنګه چې ګورئ باقي ځایونو غونډې بلکې ټول سنتوریني کې کوڅې او سړکونه ډېر تنګ دي او د خلکو بیروبار پکې ډېر زیات وي. نو کله کله پکې تګ راتګ ډېر ګران شي. دلته تاسې هم لیدلی شئ چې بلا ډېر خلک راغلي دي او لا نور هم راځي. دا ټول خلک دلته د لمر پرېوتو هغه صحنه چې وي د هغې لیدو ته راځي او هر یو کوشش کوي چې په وخت ځان د هغه موقعیت ته ورسوي تر څو لمر ناسته وګوري. دا هم د ایا مرکز دی او دا هم یوه ډېره مشهوره کلیسا ده. دا د دوی ډېر یو پخوانی او تاریخي کلیسا ده. که چیرې تاسې په انټرنیټ کې سنتوریني ویډیوګانې لیدلې وي نو دا به حتما تاسې ته مخې ته راغلي وي.
دلته نو مونږ د مرکزي نقطې څنډې ته راورسېدو، چیرې چې تاسو لیدلی شئ اوبه دي، بحر دی، مختلفې غونډۍ دي او جزیرې دي. په دې ځای باره کې تاسې تېر ولاګ کې به هم لیدلی وي چې دا ټوله وچه وه. بیا په دې ځای کې ولکینو یا هم آتش فشان یا اور غورځونکي غرونه چې دي هغه اوس هم شته دي، ولې اوس فعاله نه دي. ویل کېږي چې پخوا دغلته اور غورځېدنه شوې وه، هغې دا ژورې رامنځته کړې وې چې بیا دغه بحر او اوبه دې ځایونو ته راننوتې او اوس دا جزیرې جوړې شوي دي. که څوک غواړي په وخت او یو سم ځای دلته ځان ته پیدا کړي، نو دا ډېره مهمه ده چې تقریبا 2 ساعته مخکې د لمر غورځېدلو دلته ځان ورسوي، ځکه چې د خلکو بیروبار ډېر زیات دی. که چیرې په وخت ونه رسېږي نو ممکن سم ځای پیدا نه کړي او د لمر غورځېدلو دا صحنه د لاسه ورکړي. او دلته کافي د پښو مزل هم دی، او دا چې بیروبار ډېر وي نو زر تګ هم نه کېږي، او دلته نور د موټر لاره هم نشته، باید په پښو مزل وشي. مونږ هم کافي د پښو مزل نه بعد دغه ځای ځان ته پیدا کړ او نور مو انتظار وکړ چې کله لمر غورځي او مونږ هم دا صحنه وګورو او خوند ترې واخلو. تقریبا 1 ساعت مخکې مونږ تیار دلته رسېدلي وو. نو آهسته لمر هم په غورځېدلو وو. دوستانو تاسې هم لیدلی شئ چې څومره خوندور او زړه راښکونکې منظره ده. که رښتیا ووایم نو دا ویډیو اصلا د دې ځای د ښکلا جسټیفیکیشن نه کوي، یعنې ویډیو کې دومره ښایسته نه ښکاري څومره چې دا ځای اصلي کې دی. زه خو بیخي په دې صحنې باندې مینه شوم، یعنې دا بیخي ښایسته او دومره خوندوره ښکاري چې اصلا په ټکو یې نشم بیانولی. د لمر کېناستلو نه بعد مو بیا دا ځای لږ نور هم ولیدلو. دې ځای ته نه فقط دا چې د لمر کېناستلو صحنې لیدلو ته خلک راځي، بلکې دلته ډېرې ښایسته منظرې هم لري. رستورانټونه، دوکانونه او عکسونو دپاره هم یو ډېره ښایسته سپاټ دی چې ډېر داسې ښایسته ځایونه پکې شته دي چې ډېر خوندور او ښایسته عکسونه پکې راځي. او بل دا چې سنتوریني کې دا غټ مالز شیان نشته، فقط واړه دوکانونه دي چې دوی خپله لاسي صنایع او داسې نور شیان پکې خرڅېږي. سنتوریني باره کې یو بله جالبه خبره دا هم ده چې دا کورونه ډېر جالبه جوړ شوي دي، داسې ښکاري لکه د یو بل په سر چې جوړ کړي وي. نو کافي وخته پورې هماغلته وو، بیا نو دوباره راغلو او ډوډۍ مو وخوړله. ډوډۍ کې مو د دې ځای مشهوره خواړه چې ایروز ورته وایي دا مو واخیسته. ډوډۍ نه بعد نو بیا لاړو دوباره خپل هوټل ته. دوستانو هیله ده چې دا ولاګ مو هم د تیر ولاګونو په شان خوښ شوي وي. که مو خوښ شوي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ، او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. په ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. الله پامان.